السلام علیکم ملګرو 180 ټارګټ شو یو سل اتیا ټارګټ شو افغانستان ته ډېر اسان هدف دی افغانستان لپاره دا هدف ان شاء الله ډېر اسان هدف دی خو افغانستان دغه میچ ان شاء الله وګټي او لیک په خره نیټ باندې وګټي مطلب ډېر زیاته تیز لوم په کار نه چې افغانستان ټیم فضل شاټونه وي دغه لوبغاړي فضل شاټونه وي او خپل وکټي د خپل غلطیانو د لاس ور کیو نیدرلند خو دې مکه دغه میچ وګټي افغانستان په کم سکور باندې وټکی خو افغانستان بیټینګ ته موږ ګورو تقریبا 15 شپږو و بشنانو پورې اته بشنانو پورې افغانستان سره بیټینګ دی خو کلاسیکل ان شاء الله بیټسمنان دي ګوربز دی ابراهیم زدران دی ټول لوبغاړي ان شاء الله فورم تر غلي نن چې افغانستان کم بولینګ وکړو نیدرلند په سٹارټ کې پاویا دواویا باندې درې او ټورست به ډېر ښه بولینګ وکړو نور احمد وکړو فضل حق فاروقي وکړو نبی مجيب راشد ټول ښه بولینګ وکړو یعنی 180 ټارګټ ډېر اسان ټارګټ دی خو افغانستان له کم از کم چې دغه ټارګټ یاره په 15 اور کې یا په 30 اور کې پوره کې نو بده سره افغانستان رن ریټ به نورم خکې یو نورم افغانستان مخ کې دي شي په خن ریټ وګټي د نیوزیلند زیونسي د څورم نمبر کې زیونسي او کې افغانستان چې د په میچونو کې بس اور میچونه وګټي خو چې دغه میچ افغانستان وګټي او دغه بریا په خپل نوم باندې کې بیډوانس کې زما طرف ان شاء الله ټول افغانان ته مبارک شه ان شاء الله ډېر ایزي هدف دی رن ریټ چې کوم افغانستان ته پکار دی 3.86 یعنی په کم تلور یا لس کم تور اشاریه پر ور دغه رن ریټ پکار دی نو افغانستان دغه بیټران له پکار دی دغه لوبغاړو له پکار دی چې خر لیکس ټیم کې کم از کم افغانستان دغه میچ په 15 ورونو کې وګټي ان شاء الله په دې سره د افغانستان رن ریټ نورم خکېږي خو دعاګانې به کوم چې ډېر ایزي هدف دی افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کې او یو نوې تاریخ رقم کې چې درې پر لپسې بریاګانې افغانستان په خپل نوم باندې کې اول پاکستان نه وروسته سریلانکا نه او د دې نه وروسته چې نن ان شاء الله نیدرلند وي نو درې مسلسل میچونه په افغانستان په دغه ورلډ کپ کې وګټي یو نوې تاریخ به جوړ کړي او د دې نه مخکې چې کوم دی انګلند ټیم والو افغانستان به څلور میچونه وګټي ان شاء الله او اته پوینټونه به شو کېدای شي په خړ نیټ وګټي نیوزیلند زه ونیسي څلور نمبر تو کتل ډیره مننه دغه ویډیو نور مګرو سره ضرور شریک زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ دا پیج سره هم فالو کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره د افغانستان د بریا په هیله ان شاء الله ګټي به د خیر سره په اډوانس کې مبارکي در واخلې ملګرو نور خو خلری د الله په امان